سلامونه. ګوره ډیره ضروری ویډیو ده، تر اخره پورې وګوره، پښیمان به نشي. وایي اووه ډوله ښځې د نکاح وړ نه دي، یعنې هغې سره هیڅ کله نکاح مه کوئ. امام غزالی رحمت الله علیه په خپل کتاب احیا علوم الدین کې را نقلوي چې د دغو صفات لرونکو ښځو سره واده مه کوئ، که څه هم هغوی په حسن، جمال او شتمنۍ کې بې ساري وي، ځکه له دغسې ښځو سره نکاح کول د ټول عمر د افسوس او ارمان سبب ګرځي. هغه اووه ډوله ښځې دا دي، زه یو څه درته وایم. اول، انانه. هغه ښځه ده چې تل یې سر تړلی وي، یعنې هر وخت شکایت کوي او دا یې عادت ګرځېدلی وي. دوم، منانه. هغه ښځه ده چې هر وخت پر خپل خاوند احسان اچوي چې ما خو ستا سره دغه احسان کړی دی او ستا له خوا ماته هیڅ هم نه دی راکول شوی. دریم، کنانه. هغه ښځه ده چې همیشه د تیر وخت شیان یادوي چې په فلانی وخت کې زما سره دغه شیان وو او هغه شیان اوس نشته دی. څلورم، حنانه. هغه ښځه ده چې هر وخت خپل پخوانی خاوند یادوي او وایي هغه عجیبه ښه سړی و، خو ته هغسې نه یې. پنځم، حداقه. هغه ښځه ده چې همیشه خاوند ته فرمایشونه ورکوي، هر شی چې وویني د هغې غوښتنه کوي چې ما ته دغه واخله، هغه واخله، دا دی او هغه دی. شپږم، براقه. هغه ښځه ده چې همیشه په خپل ځان جوړولو مصروف وي، فیشن یې عادت ګرځېدلی وي او نور ضروري کارونه ځینې پاتې وي. خبر نه چې دنیا څه خبره ده، څنګه خدمت وکم، څه وکم، څه ونه کمه. اوم، صداقه. هغه ښځه ده چې تیزه ژبه لري، هر وخت خبرې جوړوي او خبرې بیانول یې کاروي. نو دغه اووه ډوله ښځې وپېژنئ. که څه هم ډېر سخت دی پېژندل، د انسان پېژندل ډېر سخت دی، بیا هم خپل د بندګۍ کوشش وکړئ. په دې هیله چې دغه ویډیو خوښ شوه وي او خپل فامیل دوستانو سره شریک کړئ، او که زما چینل سبسکرایب کړی نه نو لایک، سبسکرایب او دغه ویډیو دوستانو سره شریک کړئ. مننه. السلام علیکم.